دغه خبرونه تاسو ته د کابل آسیا روغتون لخوا. آدرس جروحی کارتی پروان، سرک عمومی باغ بالا. شماره های تماس 070 699 1992 وړاندې کیږي. د ژوندون رادیو تلویزیون ګرانو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د روغتیا جامې په تن کې ولرئ. ګرانو دوستانو، دا د یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو دوستانو، نننۍ خپرونه مو د سایکوتراپي او سایکولوژي په اړه ځانګړې کړې ده. سایکوتراپي څه شی دی، همدارنګه سایکولوژي څه شی دی، او همدارنګه د دې تاثیرات په کوچنیو ماشومانو باندې څه شی دي. نو همدارنګه راځو د دغه ټولو پوښتنو د حل لپاره زموږ سره ډاکټر صاحب محمد عمر منظر د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر موجود دی. ډاکټر صاحب ستړی مشي او په خیر راغلی. شکریه، مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د سایکوتراپي او سایکولوژي په اړه ځانګړې کړې ده، نو که تاسو په لومړي قدم کې زموږ ګرانو لیدونکو ته ووایئ چې سایکوتراپي څه شی دی. ډېر زیات تشکر. سایکوتراپي اصلا یو بخش تداوی دی د دغو ناروغیو، د رواني ناروغیو ده چې هغو ته ډېر زیات وخت او مدت پکار دی. سایکوتراپي معمولا حداقل د هفتې یو وارې باید مریض د ډاکټر له طرفه ولیدل شي، معمولا 50 دقیقې لا د 1 ساعت لپاره، او دا کیدای شي په کلو دوام وکړي. مګر معمولا موږ 14 په اصطلاح 14 هفتې ضرورت لرو د یو مریض سره وغږیږو. دا یو ډېره ښه یو تداوي ده، ډېر زړه تداوي ده. دا اصلا تداوي د ډېرو وختونو مخکې چې په اصطلاح هغه فروید و لا وینیکارټ و لا هغه ډېر عمده د سایکولوژي محققینو دغو له طرفه شروع شوې ده او ادامه لري. په دې کې اصلا د مریض هغه اصلي بنیادي عقدې او هغه سببونه چې د مریض ته عقلي او رواني تکلیفونه ورکړي د هغو په اصطلاح جستجو له هغه په اصطلاح ریسرچ پرې اړه ده. نو د دې خاطر مریض راځي په یو چوکۍ باندې کینی او دا خاص د ډاکټر وظیفه نه ده چې پوښتنه ترې وکړي. هر شی چې د مریض له خولې نه ووتل هغه ډاکټر هغه پسې نیسي او دغه پوښتنه پسې کوي. نو کیدای شي په طور مثال یو مریض راشي کور کې د کور له جنګ له جنجال نه یو خبره شروع کړي. لا پرېږدی چې یو مریض راشي هغه د خپل د ماشومتیا له هغه صدمې له هغه ناروغۍ نه شروع کړي چې ده ته ډېر ضرر رسولی ده. دا بحث بیا هغه په خپله باندې تراپیست لا په خپله باندې ډاکټر اخلي او څوکه څوکه پسې تعقیبوي تر بالاخره چې هغه لکه د پیاز ریښو له هغه اصلي تخم ته ورسېږي چې ولې دغه مریض په دغه حالت باندې رنځوري لا زحمت ورته پېښ شوی ده. نو سایکوتراپي په مجموعه کې یو لویه تداوي ده چې متاسفانه اوس ما پوښتنه کوله فعلا په افغانستان کې موږ متاسفانه د سعیدس ډپارټمنټ لرو او دې ته ډېر کار په ضرورت چې باید دا اساسي مرحلې موږ باید طی کړو او د سایکوتراپي ډپارټمنټ منځته راوړو چې په هغو په وسیله باندې موږ وکولی شو چې د مریض اصلي هغه پیدا کړو، هغه په اصطلاح عوارض و هغه شیان. نو دې ته ډاکټر صاحب موږ ویلی شو چې د یو ناروغ درملنه په خبرو باندې دې ته یو څه اصطلاح ورکولی شو؟ بله بالکل. دلته موږ په انګلیسي باندې په اصطلاح وایي ټاکینګ تراپي چې دغه یو بخش ده. دغه نور بخشونه چې ما مخکې خپرونه کې ذکر وکړو، یو کاګنیټیو بیهیویر تراپي ده، انټرپرسونل سایکوتراپي ده، دا انګلیسي اصطلاحات لغتونه دي او ټولې دا د خبرو تداویګانې دي او دا ډېرې مؤثرې دي. دا فعلني ریسرچونه او تحقیقات ښیي که چېرته دغه په اصطلاح کمباین شي له یو ځای شي له دوایي سره د دو تاثیرات ډېر زیات دي. نظر دی چې صرف مریض د عقلي هغه تابلیت لا دوا لا کپسول واخلي. مننه ډاکټر صاحب. اوس دلته یو بل اصطلاح هم ده چې هغه د سایکولوژي ورته وایي. نو ډاکټر صاحب که تاسو دغه سایکولوژي په اړه هم زموږ ګران لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې دغه بحث پاتې نه شي. نو سایکولوژي څه شی دی؟ سایکولوژي او په اصطلاح سایکیاتري دوه مختلفه بخش دي. سایکیاتري موږ عقلي امراض ته وایو او صحیح ده چې په عقلي امراض په خپله باندې اصلا رواني منشأ لري او سایکولوژي په خپله باندې اصلا د رواني امراضو ده.
او فرق زیات نسته، دواړه یعنی مرض دي، دواړه تکلیفونه دي، منتها عقلي مریضیګانې چې دي دا یو پیشرفته مریضیګانې دي. او سایکولوژي معمولا یعنی دلیل دی یو مرض پیدا کېدل دي، رواني تکلیف چې ولې یو رواني سبب، یو رواني عارضه سبب دی یو عقلي مریضي کیږي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته چې د سایکولوژي له نظره کله چې یو ماشوم یا یو کوچنی نوی پیدا کیږي، په یو ټولنې ته راځي او هغه یو کلن کیږي، بیا 2 کلن کیږي، هغه کوم عوامل دي او کوم امراض یا ناروغۍ دي چې هغه ته د سایکولوژي له نظره په حساب تاثیرات کوي؟ بله، ډیر سوال ده. دا اصلا موږ تاسې که دقیق فکر وکړو، په د هر کور کې، په هر کورنۍ کې د ماشوم پیدایښت په اصطلاح یو وړ کوچنی فاکتور نه ده، یو کوچنی شی نه ده، یو کوچنی حادثه نه ده، دا یو ډېر لویه واقعه ده. په دې باندې چې د یو جامعې، د یو مملکت یو فرد پیدا کیږي او دا فرد څرنګه تربیه شي چې مجموعه د افراد موږ کورنۍ جوړوو، مجموعه د کورنۍ موږ تاسې جامعه جوړوو، او د جامعې مجموعه دلته که د کلیو د بانډونو موږ تاسې یو مملکت جوړوو. نو اول عرض ته وکړم چې موږ تاسې متاسفانه په افغانستان کې د اطفالو له د چایلډ سایکیاتري نقطه نظره هیڅ شی موږ نه لرو، فعلا کومه صحیح مؤسسه له صحیح په اصطلاح شفاخانه له مرکز نه لرو. صحیح چې موږ د پیډیاټریک مثلا سرویس لرو، اما د سایکولوژي له د چایلډ سایکیاتري نقطه نظره هیڅ شی نه لرو. ستا خبرې ته به زه راجع وکړم چې ډېر به لرې ولاړ نه شم. وختي چې یو ماشوم په یو کور کې پیدا کیږي، دا ماشوم محصول د هغې کورنۍ ده. که دې کورنۍ کې د پلار او د مور ترمنځ په طور د مثال باندې یو جنګ و، یو په اصطلاح شخړه موجود وي، نو دا خامخا حتمي ضروري په دغه ماشوم په افکارو، په معنویاتو باندې تاثیر کوي. د انګلیسي د اصطلاح باندې موږ اګریشن ورته وایو، یعنې په اصطلاح غوسه کول. دا غوسه کول که چېرته یو ماشوم ویني چې پلار په مور باندې غوسه کوي، دا ماشوم سلویږي، د عین شی دغسې زده کوي. دی به مجبور مکلف وي چې د خپل خانم په مقابل کې دغسې غوسې نه، دغسې قهر نه، دغسې بدچلنۍ نه استفاده وکړي، چې دغه ته شیپینګ وایي په انګلیسي باندې. شیپینګ او ماډلینګ دا 2 کلمې دي چې یعنې دې کې د سایکولوژي نقطه نظر ډېر تحقیقات شوي دي چې ماشوم هر شی زده کوي. ماشوم په اصطلاح د یو کاغذ سپینه تخته ده، دې باندې چې شی نشته کوي هغه پرې نشته کېږي. که ښه شی پرې نشته کوي ښه شی دی، او که بد شی پرې نشته کوي بد شی دی. نو د ماشوم هغه اولینې مرحله چې د جسمي له نقطه نظره، مثلا ماشوم اول جي په طور مثال باندې خاپوړي کوي، بیا مثلا په ولاړې باندې جي، بیا ولیږي، بیا تر څو چې زده کړي څه رقم یو ماشوم منډه واخلي. دا ټول د فزیکل نقطه نظره مرحلې دي. د سایکولوژي نقطه نظره هم داسې مرحلې دي. اوس به تاسې موږ تاسې به راشو په یو نقطه باندې چې دکې یو لوی عالم ده په نوم د ویني کارټ باندې. دا ویني کارټ په د یو مرحله په یو نقطه باندې ډېر ښه غږېدلی او ډېر کتابونه نشته کړي دي باندې، چې دې ته په انګلیسي باندې اټچمنټ وایي. اټچمنټ یعنې نږدې کېدل. اټچمنټ یعنې څه معنا؟ یعنې نږدې کېدل، یعنې خوږوالی. ګورې که تاسې متوجه اوسئ، یو ماشوم چې تولد شي تر 6 میاشتني پورې دا ماشوم هر چا ته ورځي، ژاړي نه، ځکه پېژني نه چې دا یې پلار ده، دا یې مور ده، څوک دي. پس له 6 میاشتنۍ وروسته دا ماشوم که بېګانه نفر ته ورسي، د کور نه خارج، لا مثلا هغه تره نه وي، لا په طور مثال ماما نه وي، لا په طور مثال ورور نه وي، لا خو دا ماشوم ژاړي. په دې باندې ژاړي دا ماشوم چې دا حس کوي دلته چې پردی څوک ده او خپل څوک ده. کله چې یو مشکل ورته پیدا شي نو سمدلاسه مور طرف ته منډه کوي یا مور ته لاس نیسي. دا بیخي په اصطلاح ډېر دقیقه نقطه ده. دې نقطې ته زه راځم. ویني کارټ په خپله باندې دې ته پاتالوجیکل مور وایي، یعنې هغه مور چې مرضي مور ده. مثال درته ویم، یو ماشوم ولیږي، پښه یې خوږېږي، پښه یې وینه کېږي، دا ماشوم باید څه وکړي؟ دا ماشوم باید چېرته ولاړ شي چې څوک د ده نه غم غوسه واخلي. په انګلیسي کې دې ته کنټین او کنټینر وایي. یعنې مطلب چې ده، که دا ماشوم ولاړ نه شي چاته چې دا غم غوسه د ده نه واخلي، دا غم غوسه د ده ماشوم سره پاته کېږي. زه د دوو میندو چې ویني کارټ ولیدي فرق چې ده، هغه چې خرابه مور ده، دا ماشوم چې ولیدلی ده، پښه یې خوږ شوی ده، ورسي او دا مور یو پړق ورکړي، ورته ووایي چې او کنځل یې ورته وکړي چې اصلا ته صحیح نه یې ولیدلی، راسه تا ته زړه در وښیم، زړه یې نه څښې. ښه مور څه وایي؟ ښه مور وایي چې راسه جار دې سمه، ستا پښه خوږ شوی، راسه دا پښه در مچ وکړم. دا دواړه هلکان لویېږي، جلیانې دي که هلکان دي. ښه مور نور نسته، مور مړه شوې ده. هغه ماشوم چې ولیدلی ده چې مور یې خوشامن ورته کړی ده، مثلا په کار کې یو مشکل پیدا کړی ده،
د خپله د منیجر سره په تور د مثال باندې دا کور ته راځي زړه په خپله مېرمنې باندې کوي لکه مېرمنه اوس د دې موقف لري لکه د مور موقف باندې صحیح ده. نو د رواني له نقطه نظره دا یو شی چې یو څوک په اصطلاح د هغه سټرس اخلي لا کانټینر کوي. هغه نفر چې هغه هلک چې ولېدلی و چې هغه مور یې یو پړخم ورکړی و او هلی و هغه چې کوي هغه ځي لا سګرټ څکوي لا الکول اخلي ځکه داسې ده ته داسې څوک موجود نه دي چې هلته وسي او د دغه انزایټي د ده تشویش واخلي. نو دې ته اوس راځو چې وینیکاټ دې مرحله کې ډېر زیات د تحقیقات کړي دي دغو شیانو کې ولې چې د ماشوم تعلیم او تربیه څومره مهمه ده په یو کورنۍ کې. نو د نقطه نظر د چایلډ سایکیاټري یو ډېر عمده بحث ده یو ډېر عمده کلمه ده چې دې کې باید موږ تاسې ډېر زیات کار وکړو ډیپارټمنټونه ایجاد کړو او په دې کې په طور مثال موږ تاسې باید محققین راولو صحیح ډاکټران چې هغې کې تخصص اخیستی دي په رشته د چایلډ سایکیاټري کې هغه راولو او خپله جامعې ته او خپله کورنۍ ته دا ور زده کړو چې رښتیا د ماشوم تربیه کېدل صرف د ماشوم زېږېدل په کور کې نه دي د ماشوم تربیه کول صرف د په اصطلاح د خوراک او د ډوډۍ مسله نه ده. ماشوم ته باید ډېر زیات نور شیان ورکړل شي چې هغه عمده او ضروري شیان دي. مننه ډاکټر صاحب. د ژوندون راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د ژوندون راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو یو ځل بیا په خیر راغلاست. ډاکټر صاحب اوس راځو دې خبرې ته چې د ADHD او اوټیزم په کوم دوه اصطلاحات چې دي په سایکولوژي کې زیات استعمالیږي نو تاسو که زموږ ګرانو مینوالو ته د دغو دوه اصطلاحاتو په اړه یو څه معلومات ورکړئ. مننه ډاکټر صاحب. ADHD او اوټیزم دوه عمده مرضي تکلیفونه دي د کوچنیوالو. معمولا گرچه فرق لري د نقطه نظر د نښو علامو له نقطه نظر له عرایض و علائم له نقطه نظر. اول براسو ADHD ته ADHD اصلا یو انګلیسي په اصطلاح مخفف لغات ده چې هغه attention deficit hyperactivity disorder ته وایي. یعنی هغه ماشومان دي چې یو ځای دی کېناستی نشي دائما بازیګوش دي چې موږ تاسې هغه کلمه د اصطلاحي ورته چې هغه کوو موږ هم اصطلاح کې ورته وایو چې دا ماشوم ډېر زیات شوخ دی. ډېر زیات شوخ دی بله. دا ماشوم په یو نقطه کې په یو جګ کې قرار کېناستی نشي مثلا په چوکۍ باندې خیږي په میز باندې خیږي ځان راغورځوي د بل چا نوبت ته نه ګوري. په طور ماشومان معمولا دا حس لري چې پلار غږیږي لا مور غږیږي لا پلار دی مثلا د یو میلمه سره غږیږي دی مابین کې راځي دفتر دا خبرو کې مابین کې ځان اچوي. بل په طور مثال باندې دفتر یو ټوپ اچوي یو کار کوي ډېر خطرناکه کار کوي. په طور مثال ماشوم د تا سره د ته غواړي سرک نه تېر شي دا د ماشوم سره معمولا دا یو حس موجود ده چې ښه دلته موټر راځي او که چېرته زه منډه واخلم امکان لري دا موټر ما ووهي. نو دغه شیان موجود نه دي ورسره. نو او په بل هغه دا ده چې دغه خپل تمرکز د فکري او کانسنټریشن درست نه لري. مجموعه د دغو عرایض و علایمو ته ADHD وایي. نو معمولا گرچه بعضې پوهان وایي چې اصلا دا سندروم موجود نه ده دا صرف د قلت د تعلیم و تربیه د والدینو یا د پلار مور ده اما دغه یو تکلیف د مریضي ده چې د عقلي عصبي په کتابو کې راغلی ده او تداویګانې موجودې دي. زه دلته غواړم فقط چې دې باندې یو تاکید وکړم چې موږ تاسې باید هغه پلرونه او میندې باید پوه شي که چېرته یو ماشوم دغه شکل باندې چې موږ په اصطلاح تعریف د دغه مرض وکړو دغه اعراض و علایم موجود دي باید دغو تداوي وکړي ځکه دا ماشومان په خبره نه دي دې ته چې هر څومره تاسې توبیخ ورکوي دا متاسفانه مشکل زیاتوي کموي نه یو او دوم ځای چې ده کې بعضې دواګانې موجودې دي چې موږ سایکوسټیمولنټ ورته وایو چې دغه هم د اطفالو هغه په اصطلاح هغه شدت افراط حرکاتو کموي هم خوب ښه کوي او هم د دې هغه تمرکز د فکري ښه کوي چې دوی په مکتب کې موفقه شي امتحانونه په مثال موفقانه تېر کړي او هغه یو شی زده کړي. ډاکټر صاحب اوس راځو ډېرې مهم پوښتنې ته هغه دا چې زیاتره زموږ په هیواد کې په کورونو کې دغه واړه کوچنیان چې کوم دي دا په زوره سره په وړکتون ته بیایي په زور لاس نه نیولی په زوره بکسۍ ورته شاته تړلي په زوره سره یې پیسه بغل کش کوي او په زور هغه وایي چې زه نه ځم او دی وړکتون ته کش کوي او یا دا چې په جبر سره په زور سره مکتب ته لیږي. نو د سایکولوژي له نظره دا کوم تاثیرات دي چې په دې ماشوم باندې په روحیه باندې یا په دغه شخصیت باندې لري؟ اول خو دا ده چې دغه ته په انګلیسي باندې چې سکول ریفیوزل وایي دغه هغه کلمه ده چې د طبي کلمو کتابو کې هم ذکر کړې ده. سکول ریفیوزل یعنې مکتب ته نه تلل دي. دا یو په خپله ډیولپمنټل یا په اصطلاح د نمو یو مرحله ده
دا دوه ورې پیدا کیږي. یو په ابتدایي مکتب کې پیدا کیږي چې ماشوم نوی ابتدایي مکتب ته شاملېږي، او دوم دا د هغه مرحله کې پیدا کیږي چې په اصطلاح د ابتدایي سکول نه لا د مکتب نه دی هغه دومي مکتب ته، مکتب ثانوي ته یا سیکنډري سکول ته ځي. په دو مرحلو کې پیدا کیږي. په دواړو حالاتو کې جبر ضرورت نه ده. ماشوم سره غږېدا، په ډېر لطف و مرحمت و مهرباني باندې خبرې کول ډېر عمده دي. ماشومان اکثرا د مکتب یا سکول ریفیوزل په حالت کې اکثرا دوی داسې نه وایي زه مکتب ته نه ځم، مګر بهانې په دې کوي چې مثلا د ما نس خوږېږي، زما زړه بدېږي، زما سر خوږېږي. دغه ډېر عمده عرایض و علایم دي. او معمولا مګر د جمعې په ورځ باندې نه سردردي نه د نس دردي، خوشحاله یو خواته منډې خوشحالي. تشخیص یې نه ده چې هغه ګوري چې د جمعې په ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې دلته په افغانستان کې موږ تاسې رخصتي لرو، دا ماشوم څرنګه ده؟ خوشحاله ده. څرنګه چې په طور مثال د شنبې ورځ راسي او ماشوم مکتب ته ځي، په دغه حالت کې دته دا تکلیف پیدا کېږي چې تکلیف د مریض هغه لرم نس مې خوږي. دا یو. دوم دا ده چې کله وخت په خپله باندې والدین سبب کېږي چې ماشوم مکتب ته ولاړ نه سي. په طور مثال باندې پلار ځي وظیفې ته، مور دا یوازې په کور کې پاتې کېږي. مور له دې لپاره چې یو څوک ولري د سره پاتې سي، بس ماشوم ته یو غیر مستقیم غیر رواني خبره کوي نن زما سره پاتې سي، او ماشوم خو هغه بهانې پسې ګرځي. نو البته یو ورځ ورته وایي چې پاتې شه. بله. نو کله وخت خپله میندې دې لپاره چې یو څوک ولري په کور کې، نو دغه ماشوم مجبوره کوي چې ورسره پاتې سي. دا د ډاکټر وظیفه ده چې پیدا کړي چې آیا دغه د په اصطلاح د سکول ریفیوزل مکتب ته نه تلل دلیل یې آیا ماشوم دی که مور ده. ډاکټر صاحب ډېر وبخښئ، دلته زه یو سوال لرم. نو په دې ځای کې مور ته پکار دي چې دا ماشوم ځان سره ایثار کړي که ایثار یې نه کړي؟ نه، مهم دا د خیال ده چې اول دا مور باید په ډېره لطف و مرحمت و په مهرباني باندې ماشوم باید پوه کړي چې تا وظیفه دا شوه چې ته باید مکتب ته ولاړ سي. که ته په کور کې پاتې سې د تا کومه فایده شی نشته، او زه نشم کولی تا سره زه کښېنم په کور کې. د ماشوم باید توبیخ و په اصطلاح د جسماني نقطه نظر مجازات نشي، ځکه دا ګټه نه کوي. ماشوم ته باید په ډېر لطف مرحمت باندې دا مکتب ته یوسي، او بل د معلم سره باید وغږېږي دا زما ماشوم دا تکلیف لري چې مکتب ته ځي نه. په مکتب کې په خپله باندې معلمینو ته باید دا په اصطلاح زده کړه ورکړل سي چې د ماشوم سره څرنګه وغږېږي. امکان لري په مکتب کې بله قصه وي. معمولا په مکتب کې موږ بولي ورته وایي د انګلیسي نقطه نظره چې یو ماشوم د ډېر شوخ ده، نور ماشومان ځوروي، نومونه پرېږدي، ځوروي. هغه ماشوم نه یې کور کې چې ما باندې نومونه ایښي دي، په مکتب کې دا شی راته وایي. مثلا ماشوم لږ وزن زیات لا ډېر ډنګر نومونه پرېږدي، نو دغه سبب کېږي چې هغه ماشوم مکتب ته ولاړ شي. متاسفانه دغه بولینګ ایشو چې موږ په انګلیسي کې ورته وایي ډېر معمول دي په افغانستان کې، په خارج کې. حتی موږ په فاکولټو او یونیورسټیګانو کې بولینګ لرو چې محصل بیچاره صنف ته نشي نتی، ځکه 4-5 نفر سره یو ځای په دې باندې ټوکې کوي، په دې باندې ټکالې کوي، نو هغه نفر مجبوره کوي چې هغه د یونیورسټي پرېږدي او سکول خو څه کوي یونیورسټي پرېږدي. نو دا یو ډېر لوی مرحله لوی بحث ده چې دې کې باید مثلا د په خپله باندې د بولینګ ایشو باید اډرس شي په سکولو کې، په کورنۍ کې، او ماشوم سره په ډېر لطف مهرباني پوښتنه وکړي چې دلیل څه دی ولې مکتب ته ځي نه. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دغه ډېر مهمې پوښتنې ته، هغه دا چې زیاتره زموږ په جامعه چې کومه ده، ټولنه چې کومه ده، دا یو غریبه جامعه ده او زموږ ګران هېوادوال چې ډېر زیات غریب دي، او په دې کې زیاتره داسې کوچنیان دي چې هغه کله مکتب ته ځي نو ګوري چې یو بل ماشوم دی چې هغه ډېر ښې جامې اچولې دي، یو ښه بکسه لري، همدارنګه ښایسته بوټان یې اچولي دي، او په بایسکل باندې راغلی دی چې هغه ډېر نوی بایسکل دی. نو تاسو که زموږ ګران لیدونکو ته د دغه همدارنګه غذا، یو ماشوم دی یا دغه کینټین ته ځي ډېر ښه غذا خوري، او یا په بیگ کې ورسره ډېر ښه چاکلیټ او یا نور کوم ماشومان ته چې دغه دي لازم دي یا ضروري دي هغه ورسره دي، په بیگ کې ورسره دي. بل ماشوم دی چې هغه غریب دی، نو یا دغه تاثیرات د سایکولوژي له نظره په ماشوم باندې څومره دي چې یعنې غذا او محیط یعنې چاپیریال همدارنګه د ټولنې کوم دغه چې دی د غریبوالی دا په ماشوم باندې کوم تاثیرات لري که نه لري؟ ډېره شکریه دي دې سوال نه. په دې باندې دا سوال ډېر عمده سوال دی. په دې باندې چې اول ما مخکې عرض وکړه چې د فزیکي له نقطه نظر نه هغه ابتدایي ضروریات او تعلقات د مور و پلار نه دا واجب دي چې باید ماشوم ته باید ډوډۍ ورکړل شي، ماشوم ته باید لباس ورکړل شي. اما محققین اوس وایي چې د دې نه په اصطلاح د واړه د کوچني د روحیاتو د معنویاتو ضروریاتو تکمیل کول ډېر عمده خبره ده. یعنې ته کولی شي یو ماشوم ته ډېره ښه دریشي ور واغوندې، ډېر ښه بایسکل ور واغوندې، او د ورځې 10 ولې دا ووهې او خوږې کړې،
دا ماشوم به دغه ماشوم نه فرق لري چې هغه ډېر غریب پلار مور یې او ګهیزې مچو کوي او مکتب ته لېږي او بس سره چې په ډېر خوشامان باندې مچو کوي هلته کینې درس سره وایي. نو صحیح ده، ستاسو خبره بیخي معقوله ده چې دلته د مادي شیان ډېر زیات ضرورت لري، په هر صورت کې معنوي شیان هم دي. یو شی به زمانه هیر نشي چې دا فلم ریسرچ اوس دوی ښودلی دی، هغه ماشوم چې په وړکتوب کې شحمیات زیات اخلي، یعنی چربي یعنی غوړ او دا شیان خوړل، پروتین، د دغو آی کیو یعنی شعور او ذکاوت د هغو ماشومانو ډېر زیاته چې هغه شحم، پروتین او عمده غذایي مواد چې کې ویټامینونه دي، منرالونه دي نه خوري، ډېر فرق لري. دغه نقطه نظر کې اوس موږ تاسو خپله جامعه د غربي جامعې سره مقایسه کړو، د نقطه نظر د آی کیو نه دې ته هم ثابته شوې ده په خپله باندې. دلته زیاتره زموږ په جامعه کې هم دا رواج دی، بدبختانه زه وایم چې کوم ماشوم چې ډېر شوخي نو خلک وایي چې دې ماشوم کور کې وال نه دي خوړلی، نو ځکه دی شوخي کوي او دی داسې په حساب په بخښنې سره دی وایي مثلا داسې دی وایي هغسې دی. نو دې په باره کې تاسو متاسفانه توبیخ د فزیکي یوازې د دې چې فایده وکړي نقص کوي، ځکه هر زړه د یو طفل د ماشوم هر بد عمل د ماشوم یو سبب لري، ته که هغه سبب پیدا کړي ضرورت یې دې نشته چې هغه ماشوم ته ووهې. البته که هغه ماشوم هر شی غواړي ته باید هغه ورته ورکړي ورته نه، دې کې دوه شی موجود دي. هغه شی به ماشوم ته ورکوي چې هغه باندې ماشوم خراب نشي، هغه شی به دغه ماشوم نه بیرته اخلي چې ته مجازات کوي، چې دغه ته هغه د چارت اند ستار سلسله وایي په انګلیسي باندې. مثلا کېدای شي ته یو ورقه په نصب کې په دیواله باندې ماشوم د ښه کار وکړي، ورته ووایې چې ماشوم ګوره تا ته زه یو نمره درکوم، یو ستوری درته رسموم، 15 دانې ستوري که تا واخیستل تا ته زه یو سامان بازي اخلم، یو بایسکل اخلم، یو بایسکل ته اخلم، او هر وارې که ته چېرته شوخي وکړه دا یو ستوری دونه ښکته کومه 4 ستوري سي، ته بایسکل نشي اخیستلی. دغه ماشوم ته خپله باندې یو درس ورکول دي. دا ماشوم مجبور دی لپاره چې دغه بیا مثلا یو اشتباه څخه وسوه یو شیطاني وکړه، دا راځي کې بس د دې لپاره چې پلار مور یعنی ستاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې یعنی ماشوم یا دغه کوچنی چې کله شوخي کوي یا جړا کوي یا دغه کوي نو هغه دې لپاره تشویق کړي، په دې شکل سره تشویق کړي چې ته ورته وایې چې زه تا ته یو تحفه اخلم، نو په دې شکل سره هغه مشکل د هغې رفع کړي. بالکل. او دغه تکنیک نه ته کېدای شي هغه ماشومان چې د شپې د مالې کالي لنده کوي هم استفاده ترې وکړي. یعنی اوس معمولا موږ تاسو به چې اطفال واړه لرو چې کوچنیان د 15 کلونو وروسته دي بسترونه لنده کوي، دغه ته هغه انوریزس وایي. دغه انوریزس هم دغه یو تداوي دغه ستار اند چارت ده. نو متاسفانه تاسو د برنامې وخت ډېر زیات کم دی، دا یو ډېر لوی بحث دی، یو ډېر خوږ بحث دی او زه ډېر علاقمند یم چې دې قسمت کې بیا موږ تاسو یو بله برنامه ونیسو او دې کې نور توضیحات ورکړو، دا به ټولو ته مفید وي. بیا هم ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله او زمونږ ګران لیدونکو ته مو یو څه اندازه، البته دا بحث خو ډېر د ستاسو په یادونې سره چې ډېر زیات دی او دغه نیم ساعت یا نشو کولی چې دا ټول بحث پکې ونیسو، خو بیا هم مننه کورمدن. شکریه ډېر زیات مننه. د ژوندون راډیو تلویزیون ګرانو مینوالو په دې هیله چې د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ګرانو مینوالو که غواړئ چې دغه خپرونه لا پیاوړې او ښایسته شي نو تاسو موږ ته دغه ټلیفون نمره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین باندې ښکاري موږ ته رغندنې وکړي او وړاندیزونه راولېږئ او همدارنګه موږ ته کولی شئ تاسو ایمیلونه راولېږئ. نو په آخر کې به زه د خپلو تخنیکي همکارانو څخه په مننې تاسو په بخښونکي خدای وسپارم. الله مو مل شه، خوشحاله شېبې ولرئ. دغه خپرونه تاسو ته د کابل آسیا روغتون لخوا. آدرس چروحی کارتی پروان، سرک عمومی باغ بالا. شماره های تماس 070 699 1992. وړاندې شوه.